بسم الله الرحمن الرحیم. د سایو راویتل پر سولر سیستم باندې څومره ضایعات ترلاسه ورکوي؟ څنګه دغه ضایعات په PVSys پروګرام کې محاسبه کړو؟ د یو سولر سیستم په ډیزاین کولو کې باید مختلف ډول ضایعات په نظر کې ونیول سي چې د هغو د جملو څخه یو هم نیر شیډینګ ضایعات دي. هغه سولر سیستم چې شاوخوا لوړې دیوالونه، نږدې درختې، لوړې ودانۍ او داسې نور شیان چې پر سولر سیستم باندې سایه لویږي هغه نیر شیډینګ ضایعات رامنځته کوي. د دغه سایو تاثیرات په دوبي کې کم وي. کله چې لمر 23.15 درجې تغیر وکړي، نیر شیډینګ سایې په ژمي کې ډېر تاثیر کوي پر سولر سیستم باندې چې په دې سره سولر سیستم تولید کمیږي. د دغه ضایعاتو مخه په دوه ډوله کولی سو. اول د سولر سیستم باید دا ځای نصب کړو چې سایې ډېرې کمې پر ولګېږي پر سولر سیستم باندې. دوهم داسې کولی سو کومې سایې چې پر سولر سیستم باندې لګېږي هغه سولر سیستم تولید کموي. د دغه پوره کولو لپاره باید نور سولر هندارې سیستم ته ور اضافه سي. په نیر شیډینګ کې کنسټرکشن ته راسو. دلته موږ ته یو صفحه خلاصه کړي. په دغه ځای کې موږ کولی سو 3D ډیزاین وکړو چې دلته کولی سو مختلف ډول 3D شکلونه جوړ کړو لکه دیوالونه، درختې، خونې، لین، فلزي خاده او داسې نور هندسي شکلونه جوړولی سو چې پر سولر سیستم سایه اچولی سي. په دغه صفحه کې مختلف ډول اپشنونه شته چې هر یو خپل ځان ته کار کوي. ټولز ته راسو. په ټولز کې دلته موږ کولی سو یو اطاق جوړ کړو، درخت، دا هم کیبل لین، هم داسې نور هندسي شکلونه جوړولی سو چې هغه ځای موقعیت ورته نښاني کړو. د هغه وروسته موږ یې بردوالی، اوږدوالی انتخابولی سو. د هغه وروسته بیا جګوالی انتخابولی سو. دلته موږ ته کوم شکل چې موږ د هندسي شکلونو په وینو دا هم داسې لاین شکل لري. کولی سو چې هغه رینډر شکل کوالټي یې لوړه ووینو. هم روټیټ کولی سو، هر جهت څخه یې کتلی سو خپل شکل ته. هم په ټولز کې کولی سو درختې ور اضافه کولی سو. څونه قطر غواړو او قطر پرې ور وښو. بیا د هغه وروسته کولی سو چې ارتفاع یې معلومه کړو. کریټس ته راسو. په کریټ کې کولی سو مختلف ډول شکلونه PVSys پروګرام کې سته وختي راورته مشخص شوي چې هغه غواړو انتخاب کړو، یا هم کوم سولر هنداره انتخابولی سو چې هغه فکس انګل لري یا هم ټریکینګ سیستم لري هغه ورته انتخابولی سو. سنګل PV ټیبل ته به راسو. دلته کوم سولر هندارې چې دي کوم ټلټ انګل چې دی هغه ورته مشخصولی سو، ازموت انګل ورته مشخصولی سو. په ټیبل سایز ته به راسو. دلته اورینټیشن ورکولی سو چې لینډسکیپ غواړو، پروټیټ شکل غواړو. موږ ته دلته کوم سیستم چې موږ سولر هندارې تر مخکې انتخاب کړي وي هغه مونو کریسټال وي، 300 واټه وي، 60 سلې وي. دغه هر سولر هندارې خپل ځان ته مشخص خپل ډایمنشنونه لري. د دغه کوم سولر هندارې چې دي 2 کتاره دي، په هر کتار کې 15 انچې دي. په دې کې موږ تغیرات راوستلی سو. او هر سولر هندارې تر مابینځ چې دی د ایکس پر محور، د واي پر محور موږ تغیرات راوستلی سو. د هر سولر هندارې تر مابینځ موږ کولی سو چې فاصله ور ډېره کړو ور کمه کړو. چې د ایکس پر محور کولی سو د سولر هندارې تر مابینځ فاصله ور ډېره کړو. او هم کولی سو د واي پر محور د سولر هندارې تر مابینځ فاصله ور ډېره کړو. هم دغسې کولی سو د سولر هندارو او د فریم تر مابینځ فاصله زیات او کمه کړو. مخته ځو. اوس هم کولی سو دا کوم سولر هنداره چې موډیفای کړو. په موډیفای کې راځو. کوم سولر هنداره چې حرکت ورکړو د ایکس پر محور حرکت ورکولی سو، هم د واي پر محور حرکت ورکولی سو، هم د زید پر محور پورته او کښته حرکت ورکولی سو. کومې سولر هنداره چې موږ انتخاب کړې ده کولی سو موډیفیکیشن په دغه کې راولو. او یا هم کولی سو کریټ ته راسو. پولیګنل PV پلان انتخابولی سو. دلته کولی سو سولر هندارې په چپه کلیک سره ور زیاته کړو او هم په راسته کلیک سره بیرته سولر هندارې ځینې کمولی سو. کوم سیستم چې موږ در مخه ډیزاین کړی و په هغه موږ ته 2 سولر هندارې انتخاب کړې وې.
چې زموږ هغه کوم لوډ چې و د هغه مطابق دلته موږ کولی سو سولر هندارې 7 دانې ورته انتخاب کړو. اوس کوم سولر هندارې چې دي 8 دانې دي، غواړو چې موږ 7 دانې انتخاب کړو، 1 دانه په ځینې کم کړو، 7 دانې موږ ته راښیي. او دا به هم اورینټیشن چې به یې ورکړو روټیټ موډ به ورکړو. ټول سبراسه په ټول کې به شیډینګ انیمیشن انتخاب کړو. په دلته کې موږ کولی سو د کال په اوږدو کې په دوبي کې په ژمي کې موږ دا تحلیل کولی سو. دا تحلیل به موږ په دوبي کې وکړو. پر انیمیشن به کلیک وکړو. کم ځای چې په دوبي کې راځي هغه 0.7% دی، او کم ځای چې په ژمي کې راځي هغه به هم تحلیل وکړو. د ژمي ځای چې دی 15% دی. مخته ځو دغه سیمولیشن چې دی چې موږ وکړی، اوس به شیډینګ فیکټور ټیبل ته راځو. دغه ټیبل به اپډیټ کړو. د کال په اوږدو کې چې د لمر په تغیر سره سایې پر سولر سیسټم په کومو وختونو کې تاثیر کوي هغه په دغه شیډینګ فیکټور ډایګرام کې راته شوي، چې د کال په اوږدو کې چې لمر تغیر کوي سره کم دغه سایې زموږ په سولر سیسټم په کم وختو کې باندې موږ ته څومره ضایعات موږ کوو هغه په دغه ډایګرام کې موږ ته ښودل سوي دي. وروسته سیمولیشن کوو. دا سیمولیشن وروسته موږ ته به یو ریپورټ په لاس راکړي. ریپورټ به راخلاص کړو. اوس در مخه چې موږ کوم محاسبه کړې ده او دغه کوم ریپورټ چې دی دا دواړه به سره مقایسه کړو، چې موږ در مخه کوم چې ضایعات موږ د نیر شیډینګ د نظر کې نه و نیولي او اوس چې موږ په نظر کې نیول څومره تفاوت د دې دواړو تر مابینځ دی، څومره ضایعات موږ وکړي دي. در مخه موږ پروډکشن چې و د کاله تولید چې و 3893 کیلو واټ هاور و، او اوس چې کوم نیر شیډینګ راغلی دی هغه 3754 کیلو واټ هاور دی. دغه ضایع چې د نیر شیډینګ کم سایې چې موږ پر سولر سیسټم باندې لویږي هغه ضایعات ورکوي، او زموږ هغه د کال تولید چې دی هغه ډېر راکموي. دغه ضایعاتو مخه موږ په دوه ډوله کولی سو. اول دا چې موږ سولر سیسټم باید دا ځای نصب کړو چې وړې د سایې باندې ونه لګېږي، او یا هم داسې کولی سو چې موږ سولر سیسټم ته نورې سولر هندارې ور اضافه کړو او پروډکشن چې کوم د نیر شیډینګ په واسطه رامنځته کېږي هغه بیرته پوره کړو د نور سولر هندارې په اضافه کولو سره. مننه، نو ښه وخت ولرئ.